سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ یې. زه سردار ولی آریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نوې ویډیو کې د ایمیل او د جیمیل ترمنځ توپیر درښیم چې ایمیل څه کار کوي او جیمیل څه کار کوي. ایمیل څه معنی او جیمیل څه معنی. ملګرو ایمیل او جیمیل په هر موبایل کې انسټال شوي یا هم سیسټم اپلیکیشنونه وي. نو ملګرو کله چې موږ یو موبایل اخلو هغه که نوی هم که مستعمل وي دا دوه اپلیکیشن خامخا په انډراید موبایلونو کې موجود دي. نه تنها په انډراید موبایلونو کې نور کوم هغه موبایلونه چې زیرک موبایلونه دي د ټچ موبایلونه هغه ټولو کې دا دوه اپلیکیشنونه انسټال وي له اول څخه. ملګرو ډېر مهمه ده کوم اپلیکیشن زموږ په موبایل کې وي له سیسټم هغه موږ باید مکمل زده کړو په خپل وخت کې استعمال کوو او ګټه ورځنه واخلو. نو ملګرو په ایمیل او جیمیل هم یو ډېر مهم اپلیکیشنونه څخه موږ باید زده کړو خپل ورځني ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. که غواړئ چې ایمیل او جیمیل ترمنځ فرق وګورئ چې ایمیل څه وخت استعمالول شي او جیمیل څه وخت استعمالول شي نو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ملګرو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تل په څېر تاسو خو یوه وړه شانته غوښتنه لرم چې هغه غوښتنه داسې ده چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل آیکن ووهئ. ویډیو مو که خوښ شي نو ویډیو خامخا درسره لایک کړئ. ستاسو یو لایک کولی شي زموږ دا ویډیو وایرل کړي او نورو ملګرو ته هم پیشنهاد کړي. نو ویډیو درسره لایک کوئ. اوس د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو نو له موږ سره اوسېږئ. ښه راغلاست وایم نو اوس ایمیل او جیمیل. ایمیل ملګرو ایمیل ته تاسو فکر وکړئ ته ای په معنا د الکترونیک او میل په معنا د لیکنه. نو دا موږ ویلی شو چې دا برېښنایي لیکنې ته ویل کېږي ایمیل. او جیمیل جی په معنا د ګوګل او میل په معنا د لیکنې یعنې ګوګل اکاونټ هم ورته ویلی شو. ایمیل او د جیمیل معنا دا شوله. اوس د دوی ترمنځ فرق څه شی ده ملګرو. ایمیل کله چې موږ غواړو چاته ایمیل وکړو نو هغې ته دا مجبور یو چې موږ ګوګل اکاونټ یا هم جیمیل جوړ کړو. که چیرې موږ په خپل موبایل کې جیمیل ونه لرو نو موږ نشو کولی چاته ایمیل وکړو. نو کله چې موږ په ګوګل کې یو ګوګل اکاونټ یا هم جیمیل جوړ کړو نو دې ته جیمیل ویل کېږي. خپله ګوګل اکاونټ څنګه شو د جیمیل په نوم یاد شو. کله مو جیمیل جوړ کړو نو کله چې موږ چاته بیا ایمیل کې یو لیکنه وکړه هغه نفر بیرته موږ ته ځواب راواستولو نو دې ته د لیکنې څنګه شو ایمیل ویل سو. نو دا لیکنه د ایمیل په معنا سو یو بل ترمنځ کو او دا کوم ګوګل اکاونټ مو سره جوړ کړه د جیمیل سو. نو ملګرو موږ چې د خاص زمانه ته لږ نظر وکړو هغه وخت کې به که چا یو نفر چاته ایمیل لګنو یا لیکنه لګله نو هغه به خپل لاس باندې لیکله بیا هغه وروسته به پوسټخانې ته به هغه به پوسټ رسان ته تسلیم کوو نو هغه پوسټ رسان نو بیا یو نفر ته به لیکنه ورلګله کو نه پرس تاور ته خودلې ده. نو هغه په ترڅ کې به ورځ لګېدل یا به هفته په منځ کې ولګېده تر څو ستاسو لیکنه خپل مخاطب ته ورسېږي. نو دلته ملګرو دا کوم نفر چې دا پوسټخانه ده لري او دا نفر ته دا پوسټ تسلیموي چې نفر ته ورسو دا د ګوګل سو یا هم جیمیل اکاونټ سو. ځکه چې پرته له د جیمیل څخه ایمیل امکان نه لري. نو دا هم ملګرو لنډ مثال سو. نو د ایمیل موږ سره ډېر مرسته کوي. تاسو خپله فکر وکړئ نو په هغه وخت کې چې موږ یوه لیکنه استوله نو په تقریبا په ورځو یا هم په هفتو به یې وخت نیو. خو اوس که چېرې موږ چاته یوه لیکنه نو په سیکنډو وخت نیسي هغه هم د ایمیل او جیمیل تر برکت ده. نو دا د ایمیل او جیمیل ترمنځ توپیر او د هغوی معنا وه. هیله چې ویډیو مو خوښ شوی او اندک شی مو ورڅخه زده کړي. ملګرو موږ تل کوشش کوو چې په دې چینل کې تاسو خوندورې د ټکنالوژي په باره کې معلوماتي ویډیوګانې اپلوډ کړو. تاسو خامخا زموږ چینل ویډیوګانې تعقیب کړئ تر څو یو شی ورڅخه زده کړئ او په ورځني ژوند کې خپل موبایل او کمپیوټر څخه په صحیح او سالمه توګه ګټه واخلئ هېڅ مشکل سره مخ نشئ. که چېرې تاسو هم دې ته ورته نو څه مشکل لرئ نو د ویډیو ډسکرپشن کې تاسو خپل مکمل سوشل میډیا او لینکونه درکوم نو هغه ځای کې ما سره تماس ونیسئ. انشاءالله ستاسو مشکل به ما سره شریک شي او د امکان په صورت کې به داسې یو معلوماتي ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم ستاسو مشکل به ورسره حل شي. نو هیله چې ویډیو مو خوښ شي او ښه مو ته زده کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته یاست ښاد او اباد اوسېږئ.